درنو لیدونکو ستړي مشئ. افغان فلم له 6 میاشتني ځنډ وروسته د 2 مستندو فلمونو په وړاندې کولو سره خپل کار پیل کړی دی. ذبیح الله مجاهد د افغان فلم جوړونکي هڅولي دي چې د افغاني ټولنې پر غنیزه برخه کې لږوالي او اړتیا ته په کتو سره د فلمونو جوړولو ته مخه کړي. په ورته وخت کې د هیواد فعال او تکړه ننداریز لوبغاړی یا ممثل سلیمان راحل وایي چې سینما د یو هیواد پیژان دی. د هغه په وینا دغه څانګه باید تر پخوا په ښه ډول سره خپلې چارې پیل کړي تر څو د افغاني هڅو بیا کلتور او دود اره څیره نړیوالو ته وښودل شي. د نوموړي په خبره که چېرته له سینما څخه ښه ګټه واخیستل شي د جګړه او په قرضپلو افغانانو ټولې ستونزې به تر ټولو پر ښه شکل باندې نړیوالو ته رسول کیدای شي چې دا چاره به نه یوازې د ګټې سرچینه وي بلکې د نړیوالو مرستندویانو د راخپلولو په برخه کې هم ګټوره کیدای شي. د یادونې وړ ده چې واک ته د طالب ډلې له رسېدو وروسته د افغان فلم کار په ټپه درېدلی و، خو اوس یې له نوو هیلو سره خپلې چارې پیل کړي دي. د طالب ډلې لوی مشر هیبت الله خپلو وسلوالو ته ځینې نوې سپارښتنې کړي. هیبت الله وسلوالو ته په وینا کې ویلي چې له غرور او کینې څخه په کلکه ډډه وکړي او له ځورېدلو افغانانو سره احسان وکړي. نوموړي دغه راز له خپلو وسلوالو څخه غوښتي چې له کبر، جبر، ظلم او خیانت څخه ډډه وکړي او د توکم پالنې، سیمې پالنې او انډیوالۍ څخه هم ځان لرې وساتي. نوموړي ډیره کړې ده چې امتیاز باید په ایمانداري سره وي او بیت المال باید خیانت نشي. په دغو سپارښتنو کې دغه راز راغلی چې د طالب ډلې ټول وسلوال دي د یو او بل په کارونو کې له لاسوهنو په کلکه ډډه وکړي او د یو بل پر وړاندې دي له داسې چارو مخه وګرځوي چې د باور چاپیریال خړ پړوي. حشمت غني احمدزي یو ځل بیا په متحده عربي اماراتو کې له پخواني ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلي. حشمت غني د دې لیدنې جزئیات نه دي رسنیز کړي. ازبکستان له افغانستان سره د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. د راپورونو له مخې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کامالوف 13 ورځ ناوخته د طالب ډلې د بهرنیو چارو له چارسنبالي وزیر امیر خان متقي سره په کتنه کې د افغانستان پر روان اکار یا وضعیت خبرې کړې دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.